دیوبند حضرت علامہ مولانا حافظ و ڈاکٹر پل رابق سے درخواست کو جی مختصر بیان ہوگی. یا ایها المدثر قم فانذر. لا جی نه بدای صحیح دی نه نه انشاءالله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدفع به آخرين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف وایرونو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د ټولنا اول دا چې کوم ملګرو ختم کو قاریان صاحبان جناب قاری وقاص صاحب او زمونگا مداخین ملگری لطیف اللہ خاکسار صاحب او جناب مولانا حافظ احمد علی شاکر صاحب او د دې پر مولو ډیره کلی عزتمندو مشرانو کشرانو الله تعالی دې د ختم القرآن اجرونه مونږ تاسو ته پوره پوره راکړي. رونو ډیره د خوشاله خبره دارا چې زه د خوشي بیابان ته ګورم او په دې خوشي بیابان کې د جمعات ته ګورم او د سپینګیرو مشرانو ته ګورم او په تراو کې د ختم القرآن ته ګورم. قسم دې دار الله تعالی د دین لوی فضل په مقدس مقبول نشتا. دا ګور یادو ساته د خدای قرآن وی قل اوه د خلقو ته چې په فضل الله وبرحمته د خلقو ته وای چې په فضل د الله وبرحمته او په رحمت الله تعالی باندې په بذالک فلیفرحوا پکار دي چې دا خلق په دی باندې خوشاله شي. رحمت د الله او فضل د الله ورونو دا قرآن دی. یو طالب نوی نوی وعده کړو کنه نو وی خدای را خوشحالی دی رحمت ته خو دا وعده په قسم رحمت الله دی. نورو دا د قرآن دا ختم دا حقیقت کې لوی فضل له تنگ شوی خو نه کنه ان شاء الله لګ حاضری لګوم ورونو جی قاری سے د ډیر روزونه وینا کړي والله تعالی دې خوشاله کی او پر ملوک کلی ته یقینو کړي ملګرو سره ټولو سره میلاو شم دا به عینه لکه زما خپل کلی شي ځکه چې دلته الحمدلله ز ډیر راغلم او ار یو سره می داسې جان پہچان دی الله تعالی دې تاسو ټول خوشاله کی. ورونو قرآن کریم یو داسې کتاب دی چې په مقدس مکه باندې ردینه لوی کتاب بل نشتا. او ورونو دا دنیا چې آباد را دا آباد را دی قرآن د برکت ده چې کله الله دنیا رواني بیا پکې الله خپل کتاب نه پریدي بلکې ورونو اول به الله دا کتاب د دنیا نه اوچتي. قسم دے حدیث کی راضی رسول اللہ مبارک فرمائی کله چې قرب قیامت شي او د خلق عمل په قرآن باندې ختم شي امام الانبیاء وی دا قرآن دا تش کاغذونه به پاتې شي او دا سبقونه به الله اسمان ته وخیږي.
قرب قیامتی چې اسمان ته وخیږي د مچو په شان بنګار به کوي یشکو ربي رب ته به شکایت کوي خدای داسې خلکو ته دې لېږلی ما چې تلاوت مې ډېر خو یا الله عمل را باندې نو ورونو مسلمانان چې سار پاسي نو ډېر به پکې داسي چې څوک تش سرسري تلاوت کوي او د دې مره د رګونو نه هغه تلاوت پکته نه دي دی به وایي چې زه قرآن رالم کله چې قرآن له ورشي ورونو قسم دې خالي پاڼې به پرتي ورونو زوام ګورې دا هغه قرآن نه نه قدر وکړه د خدای پیغمبر وایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما الله په دې کتاب باندې د ډېرو خلکو درجې اوچتوي ويدعو به آخرین او د ډېرو خلکو درجې په الله ښکته راغورځوي دا ګورې ورونو ډېر عظیم الشان کلام دی د هغه کلام دی ورونو چې د دنیا ټول کتابونه راواله یو ځلې ووایه په دویم ځلې ووایه په درېم ځلې ووایه چې په څلورم ځلې وایه مزه به نه درکوي اخوا به دې ویشتي زما د رب داسې کلام دی چې یو ځلې وایه یو شان خوند دی دې حافظانو ته پته ده دا ستا په مخ کې چې په مصله باندې 10 سپارې قرآن واورو ورونو دا اسانه خبره نه ده دا یو پوچرې دا دی په سونو ځله باندې ویلي ګورې دی حافظ قرآن تو پرز دو قیامت خدای سوئی ورتل کما ترتل پی دنیا قرآن داسل ولسنگ چی بری دنیا کی لوستو پا ان منزلک عند آخر آیات تقرؤها اب است آخری مقامی کمزے کی چی تر قرآن اخیریت تو رسے گے رونو تو سوچ کوا قرآن شریف کی سمر آیاتو ندی شپک زرا شپک سوا شپک شپیت آیاتو ندی معلوم شو چې حافظ قرآن درجبم دور پچتونو بر شپک زرا شپک سوا شپک شپیتو پچتونو کی بھئی خواب او دی والد سیب تا چې یو پلار را لګېدل لري هغه په خپل بچی باندې قرآن ویل لري دی پلار ته به الله د نور یو تاج ور پسري خورونو ګورې په تش تلاوت باندې اگر چې الله لوی اجر ور کوي خو چې عمل نه په قرآن نه ورونو ګورې نجات درته نه ملاويږي الله دې مونږ او تاسو له عمل په قرآن باندې راکړي تا ته خیمه چې په قرآن به څنګه عمل کوو ورونو په قرآن به داسې عمل کوو څنګه چې په صحابه وکړل څنګه چې په امیر المؤمنین حضرت عمر کړه لري استاد روان دي دا غي او نمونه قدم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ عمل تا ګور ورونو په قران داسې عملو حضرت عمر صاحب یو ځل په دربار کې ناشته په سلیریش لک مربع مل باندې حکومت تجي چې لس پاکستان را یوځه کې د حضرت عمر حکومت ته سیواو یو زنانه ولرالا وتوی اے عمر اے امیر المؤمنین استاذ ویره عبدالرحمن نامدا ابو شحمه کنیرا د یهود په شراب خانه کې شراب سکلیو توجه غواړم جی تاسو د یهود په شراب خانه کې شراب سکلیو چې واپس راتو زنه بنو جاغ د باغ په خوا کې ولاړو ما اے امیر المؤمنین حضرت عمر استاذ ویره ماته لاس اچولې دي ما سره چې په غي کې کم ماشوم ویني دا غي داوا زما ستا په زوی باندې را او به کې جتنن د بادشاہ په زوی داوا ندی پاغر کیس نہ چلے گی نا خب بلالا پلاری جی سے چولے پلاری کرنل لے پلاری وزیر دے دا اغزوی کا عرص مروانی کئی معاشرہ کی مونگا غتا سزا نشو ورکولے اور عمر سے وہ تسوئی وی بی بی رشاوے وی قسم پرب رشاوا ما کور تللو اغا خپل زوی عبدالرحمن اغا روٹے تناستے و توی اے عبدالرحمن دا کم نوڑے چستا پلاسو کی زوین ما قسم دے دامات اغا روستے نوڑے معلومی کی چردین پس پا خوراک نکے اللہ اکبر حضرت عمر سے خبر اوکړه د زوی پر پیدو شو نوړه کوتا ورځيږي نوړه کته پرې وته دا و توي و بابا س چل می کړه و بچی رشا الوایا په پلانې رزوانه تا د يهود په شراب خانه کې شراب سکلیو کنا او جس کلیو خو ما توبه استدا بچی زما پیغمبر وای التائب من الذنب کما لازم بلا توبه داسې ګناه لرګي لکه سر نه چتاډ ګناه نه کړي خو بچی هغه توبه د خدای حقو نن بندر هغه او پته عدالت کې داوا کړی را پاسېګا تا بزبو زما پغټ می لگا کې پغټ اشرګا کې طالب سل دوری سزا در کوم مخکشه خپل زوی ته ویجی
ازوی وی یا ابا ترحم و بابا رحم را باندې وکا د کور کې مې کیما کیما کا په دې کور کې مې ټوکړي ټوکړي کا لیکن جهان ته مې مشرموا حضرت عمر وته وی و بچي نور خلق لمه په دغه چوک کې سزا ورکړي رتا ته هم په دغه چوک کې سزا ملاويږي دې ته ویږي په قران عمل خپل زوی بوتو زوی چغي وی یا ابا ترحم یا ابا ترحم لیکن عمر سے بوتوی مخ کشا او رونو خپل زوی مخ کې کو بوې تو او پزرګونو صحابه دی ټول جاړي وتوی امیر المؤمنین خیر دی دوری و تمام کا اغوی زما د رب قران وی چې د تبسل دوری ورکیږي د زنا کړي را الزانیه والزانی فجلدوا كل واحده منهما 100 جلدا د تبسل دوری و بلاویږي او ورونو چې کله جلات ته وی شابه سزا ورکوا جلات وال شروع کړو حضرت عمر چې بکله کله د خپل بچی ته وکتل ورونو اوخ کې بیرامات شوي کپلار هر څومره د بچی مخالفي خو بیا هم د زړه غوخی او به کتیدل په جړا بشمخ به بل خو واړو اوخ کې به وچ کړي بیا به بچی ته مخ را واړو ورونو چې حتی چې د حضرت عمر سیب دا بچی او یا گزار او لګیدو پرم مې قسمی د حضرت عمر سیب دا بچی چغي وي و بابا رحم را باندې وکا د ځن کدن تری خواله مې مالې تراغله ما ته یو ډک جام یخي وبراکا و بابا درنګ ساعت لا د دنیا نه رسختېګم اسنه چې زدن قیامت تلل شم قبر تلل شم او زدن تګل شم بابا یخي وبراکا حضرت عمر سیب مخبل خوا واړو وتوی و بچی خپکیګما ستانه مخ کې مې نور خلق له سزا ورکړی را اغي پمنس کې وبغختري ما ستانه اغي نه مخ کې وبنري ورکړی نو بچی خپکیګما تعلم وبن شم در کوله کتاب میں کو تو قسم دیو میں جړل حیران شو حتی چې عمر سیب دا بچی پنځه کم سل دوری ولګید بیهوش را پریوت حضرت عمر سیب هغه خپل بچی لراغه مور بی بی مرا روانه ام کلثوم رضی الله تعالی عنها نوم دی هغه په زار زار باندې جاړي وتوی امیر المؤمنین باقی دوری و تمام کا وتوی بی بی ستام بچی نه ستا په مړ دل دیږي زما په مړ دل دیږي خو بچی راواغس پلاس کی نیولې عبدالرحمن بیهوش له جلات وی راشه جلاتا دا باقی سزا ول زما په غیږ کې ورکا چې زما رب پرز د قیامت راته نوې چې حضرت عمره خپل بچی لري 15 دوری کم ولې ورکړي دي دې ترونو ایمان وای دې ته په قران عمل وای رونو هغه بچی اخیره سلګری او د حضرت عمر په غیږ کې قسم دې چې اخیری دوری ول ورکي حضرت عمر سے ورسرم به وشرا پریوت بچی پروت ته صحابه کرام جاړي او ورونو بچی په غیږ کې تړتا کی والی حضرت عمر سے بچی داغه په غیږ کې سا ورکو او بیا سوئی هغه بچی وفات شو حضرت عمر سے بوجړل او ورونو یادو ساته کله چې حضرت عمر سے بوجړل بچی دفن کو او ماسختن راغه ماسختن سحر له صحابي د رسول الله مبارک رازدار دی خزیفه بن یمان رضی الله تعالی عنہ نوم دی نبی علیہ السلام دا سي رازدار ورونو چې نبی علیہ السلام وته خپل دربار هغه منافقانو مخولیو چې دا پلانې منافق ته حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنہ وی ولا خدای پیغمبر بیگام او حضرت عمر بیگام خوب لیدو رسول الله مبارک میں په خوب کې لیدو په یوشنا قبا کې ولاړ دی او د خوز کوثر د چینی په غاړه ولاړ دی او وتسوي اے حذیفه بن یمان ماته وی چې اے حذیفه بن یمان کله چې سحر شي حضرت عمر لبلل شي وتبوي چې د دوالو جانو سردار امام الانبیاء درته سلام را لګل چې په قران دی عمل وکړو صلی الله مبارک وت سلام را لګو او بچي وتوي اے حذیفه بن یمان کله چې لړ شي زما بابا جی تبوي زما پلار تبوي چې عبدالرحمن د سلام کھو او وی چې خدای دې در سره ډیر خو کی چې دنیا کې زمانه ګناه په درو باندې وريجو او زه د آخرت ته پاک را لګلم ورونو په قران به داسې عمل کو ټیک ده کنا الله دې موږ تاسو له عمل کولو توفیق راکړي مره ځکه اجازه نه راکړي چیرونو د ماسپخین تر مازیګر پورې زما درس یو سی پاره درسي
او دب ادب دا رمضان چې شروع دي رانات خوانان ملګری موږ سره دب ادب بیانونه دي سبا شپه کې دوري الله تعالی دې تاسو ډیر خوشاله کی او دومره د توامرلو چې دا خپل وخت دین لور کې ښا دا خپل وخت د تبلیغ والا سره کینه په نن وخت کې ګوره دا اولیاء خلق دي دا پاکان خلق دي اوس ډیر خلق دا سړي کنه زمونږ په علاقو کې ماته خو پته راکنه ډیر پکې دا سړي چې جی تبلیغ والا جمعات تراشی کنا نو وی ارادی ولیکه نو پاسی وی جی زما اراده ولیکه ټیک دا بیا چې کله تلو روشي نو چې نور کله دی ته به جې رټ زیرو په دغه غرض د سار موس پسیزي تاسو نه دا تبلیغ والا ملګری راشي په وری را باندې کړي ډبا 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 الکه روزه کله ګولدین څه شو اخو جی مولا باغ مال په ایمرجنسي کې تلره ایمرجنسي کې اغام د نر زامنی ماپ کوي نه وی بستر را بار ک بیا به مونږ پس نصرت لراشي نو دی بستر لړ شي بستر سي روزو لګي دا د لیوز وې نه دي خدای بدن تب ما غيو ته ولې نه نړې وی استاد جی زه خپل ما سم نه نو مینوم دی ولې لیکو وی غیر اتوي چې په اراده یو نیکی ملاويږي مې خدای ری خو باسه په دروغ خو نه ملاويږي کله رونو د خدای دین له توجه ورکه علماء سره کینه په قران عملو کې تاسو ته مې قران د عمل نمونه کې خدا الله دې زمونږ استاد ناراضي شي او رونو دا خبره را تکوما چې قران شریف ګوره یو داسې کتاب دی الله وی چې دا کما په غرونو نازل کړو نو غرونو وطن ټینګېدل ډیر عظیم الشان کلام دی اپه سے مبارک دیجئے کہ تاسو ته قران ولوس قسم دې پدې سارا کې دا به پرز د قیامت تا ته پته لګي چې روز د قیامت شي او کله د دوزخیانو سپونه ولګي زمونږ استاد پیغمبر وای چې دې باغې سب تلل شي او چې په کوم لاسو ترنو چې جهنم مخرونه لګېدلې دوزخ ته پتل لازم شوی ری دا حافظ قران باور شي او د خپل خاندان لستنا دا بر هغه سپ نه رو باسي او ځان سره به جنت ته روان کی انشاءالله و سوچ کوا دا مقام په دغه غرض باندې د ډاکټر صاحب شتا د انجینیر صاحب شتا د وکیل صاحب شتا د جج صاحب شتا نشتا دا مقام خدای ری حافظ قران لور کړي نو کله کله دی مولانو لا قدر کوي او لګي خوشاله ساته ښا چړې ګوري گازر نه ویږي کنه او کنه لستنه خو به هغه جنت ته بوزي چې چا ور سره چړې ولني گازر کړي کنه جنت ته پرې د دې نه چې ستا چا سره نه لګي دی شوی اړې ته به بوزي نبی خدای ری وی خوب اساس ځان له پس کوټره आवाज زم چې نه راته کړه سکړه سکې نو تا پکې د کمی کینو نو چې بیا راشه جنت تتللی نبو بری دی د حافظانو خیال ساته او په دین باندې قرباني ورکوي ښا د رمضان برکتی میاشتا کرونا شروع د په ملک باندې د دنیا غریبانان په کورونو کې ناسي یقین ساته چې وس لیکيږي کنا 2 روپے صدقه ولې نه چاله ورکوا رسول الله مبارک وای اتقوا النار ولو بشق تمره ځان د ور نه بچ کا اگر کړه کجوري په یو ټوکړه ولې نه وګوره په دین باندې قرباني کوله صحابه قرباني را تمخه تکم قسم دی رسول الله مبارک چې چندې لذي حضرت عمر سیب ته وای اے عمره زه چې چندې جهاد روانم نو په چنده کې رسومره امداد کو وتوید خدای محبوبه کور چې مې کم مالو غون مې راجمه کو او د الله په تور مې نیم کو نیم مې خپل بچو ته پرې خېره او نیم مې ستا مخې ته خدای لپاره راوړل سبحان الله او بیا کله چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نمبر راضی وتوی ابو بکر صدیق تاسو مر چندر راوړی را وتوی خدای پیغمبر پر رب مې قسمی کور مې یو خدای پرې خېره یو مې خدای نوم پرې خېره نور مې ارس دل تراوړی دی تاسو قرباني کوي الله دې زموږ استاد ناراضي شي او دواره سره کې الٰه العالمین دې موږ تاسو لا په دې لګو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي لمه ډیر سو غوښتل ټول زما خپل خلق ته ډیر خپل وخت دلته تیر شوی دی او الحمدلله ځکه چې زما زول کلینیک په دې ځای کې نو زه دې مخلي تر ټولو نه زیات راغلی و الله تعالی دې تاسو ټول خوشاله کړي الله تعالی دې وطن دی علاقه کې امن راولي الله دې را ډیرې کلی را پر مولو دا آباد لري الٰه العالمین دې علماو کې اتفاق راولي دا تبلیغ والا ملګری کم محنت کوي راغلي لیدل تکي الله دې دا یو سکند جنت په خوشاله باندې بدل کا یا الله اخر خاتمه په ایمان کا څومره ملګری راغلي دي قدمونه پتل د نیکه کې واچوا کم ناتخوانان ملګری را سر راغلي دي الله دې په اوازونو علم او عمل کې برکت واچي الٰه العالمین را ټول ملګری خوشاله کا کوم حافظانو دا ختم ک الله په کرونو بدلی
وته ورکا دا سور سپینګری مشران عمرونه دراز کا یا الله جل جلاله سمنا قرضداران دي د پردي پندونو نه اخلاص کا یا الله جل جلاله خدای رچا اولاد نشته اولاد ولا ورکا د چا اولاد دی الله دیندار کا خدای زمونږ د معاشره کې امن راولا الله خوشاله پکې راولا خدای دا ټول ملګری خوشاله کا څوک چې ستاره دین محنت کوي که ارزه کې کوي خدای لوی اجر وته ورکا یا الله موږ د دیوبند علما سره تر مرګ پورې کله کو ساتا یا الله د هر قسمه باطل نمون په امان کا یا الله جل جلاله په قران د عمل توفیق راکا سمره مردگانو پاتی د ټولو بخانی نصیب کا او د پرملو کې اوس خبر شوما دا بازید کې او باباجي سی وفات شو موږ لبا ډیر راتو سبزلی امیر سی دی پلار دعا وته کې الله تعالی د هغه قبر د جنت ته باغچونه باغچو ګرځي پس ماندگانو ته الله صبر جمیل ورکی داغه مصیبت ته ول الله په خوشحالو بدل کی په وخت ځن قدم دی الله زموږ استاد خدا کلمه نصیب کی چې لا اله الا الله محمد رسول